السلام علیکم داولا بھائی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. داولا بھائی څنګه خیر خیر څنګه چلې مانه خیر څنګه امر مخه داولا بھائی مونږ خو دې شته اجرې ته روانو دا خدای لار کې مخې لراغلی زما د واده پروګرام دی ماشاءالله تاسو ټول برازي کور والے ته بدیم وي بچي بر انسان سره کیه او په شادي حال کې خو وی پی پروګرام دی مونږ ته درې څلور دی کسان نور پاتې دي مونږ به الته ځو نو دا وینا به تاسو ته قبولې بالکل بدر زو ان شاء الله وخت او باسو د خیر سره او ډیر ډیر دی مبارک شه او الله دې په خیر باندې دا پروګرامو کې د خیر سره. سلام علیکم نیکانو په خیر علی جوړ پکړه خوشاله سلیمان استا واده دی ډیر ډیر دی مبارک شه او بیا دی مبارک شه او د کارډونو ماډونو ورکولو ضرورت پکې نشته دی اوري چې څه قسمه خدمت مونږ بکو ښه ستا د خولې دا وینا مونږ ته په ډېر ډېر څه باندې قبول او منظور ده او کارډونه ماډونه پکې مه ورکوه بس خیر دی ځه مونږ ته قبوله ده او چې څه قسمه خدمت دی که نه مونږ تابعدار یو مونږ به یې درله کوو ښه د نیمې شپې هم وینا کولی شي تا ته به اوس مونږ وینا کوو په قلاره کښېنه شادي خال پروګرام دی په شرمونو باندې به مو شرمې هلته وی پي خلک راځي او خو وی پي میلمانه به یو او چې قدم را وانخلي ګورې هلته خدمتونه هم نشته دی او که نه داولا خان ګورې ته به خامخا راځې او که را نغلې ګورې خفه به یو درله ښه انشاءالله انشاءالله درځو به د خیر ځه خانجي یو خو د ده نه تنګ رالو سړی موږ پسې یو دا دی پسې دی سړی چې د طاولا دا موبایل ولې بیزي کوي یار الو طاولا السلام علیکم وعلیکم سلام زین الله خی جوړې برابر خیر دی طاولا روکی خیر نه دی سلیمان اکسیډنټ کړی دی او ډیر په سیریس حالاتو کې دی او د وینې ډیر سخت ضرورت دی تاسو په خپل هم په منډه راشئ او ځان سره دوه درې کسه زر راولئ روکي شابه ها او زین الله یاره ستا خبره صحیح ده خو لکه دا چې د پټین ویلې وې بیا به هم پکې موږ څه کړی وې اوس خو الرډي دا د ملګري را روان دي روتې دي او لکه موږ ځو چکر له وزګار خو نه او چې خامخا ورته داسې د وینې ډېر ضرورت دی دغلته کې وله په هسپتال کې په پیسو واله که نه یاره ښه او که نه خفه نه شي یاره موږ روان یو بل خوا خفه نه شي وروره ښه صحیح ده سلام علیکم څه مصیبت دی یاره خو چې ګورو کړنګه او کړنګه هلکه دا خو نیک دی ښه هلو نیکه وعلیکم سلام عثمانه فورا ځان هسپتال ته راورسوه سلیمان اکسیډنټ کړی دی او د وینې سخت ضرورت دی په خپل هم راشه درې څلور کسان زر ځان هسپتال ته راورشه دا څه وی نیکه بس دا دې درلمه په 15 منټه کې درلمه اوري یو دوه د تره زامن مې دي والله سم سنډاګان دي هغه هم درولمه او بس دا دې درلم یا الله السلام علیکم نیکه سلام عثمان سلیمانه په خیر یار جوړې ښی سلیمانه اوس څنګه یار ښی زه شکر دی چې ښی او الله بچ کړې مړه بس دا د ژوند سره تړلې خبرې دي اورې دا پکې راځي الله دې په صورت روح کوه الله دې هېڅ هم مه کوه زمونږ به در سره دواګانې عثمانه یقین وکړه چې موږ تا ته ډېر زیات ملامت یې سلیمان واده او هغې کې تاسو ته موږ وینا نه وکړې او یقین وکړه چې اوس په خپلو کړو باندې ستومان یې خو به هر حال زه ستا نه معافي غواړم موږ له داسې نه وکول پکار نه نیکه داسې څه خبره پکې نشته شکر الحمدلله او دا زړه له رانه ولي مونږ خلک په ستاسو خدمت ته ولاړ یو که هغه شپه کور ورځي مونږ تابعدار یو ستاسو خدمت به کوو او دا یو انسان چې د بل انسان په کار را نشي نو دا خو ډوسه انسان نشو او دا خو صرف اینه ده خو زمونږ په سا باندې د کار کېږي هم مونږ د تابعداري نه کا ستاسو قدر وکړي الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي ستاسو د وجې نه نن سلیمان چې کوم دی ماشاءالله الله بچ کو او الله دې تاسو د دنیا او د آخرت د غمون نه وساتي امین ډېر خوشحالي الله دې مونږ ټول مسلمانان د یو بل په خدمت باندې او په کار راولي
آمین نیکه بس زه دنه ورځم ښه چای در باندې خفه څښم. نه شي بس چای زما ته وڅښه لږ بیا پټي کې کار پروت و خو من شي د دې سلیمان یخې ته اوبه به وڅښې. قدرمن شي هر څه راته مهرباني. منظور دي سلام علیکم خوشحاله. سلام سلیمانه وروره لاړمه بس الله دې روغ کا او الله دې سم مه کوه الله دې خپلې لاړې دارو کا آمین. آمین مهرباني. سلام علیکم مهرباني.